به نه منې درسته ورځ په کور کې ناست او د پوزې نه یې خته وباسې هغه هلک مې نوره ویل دي دا واده وله وکړه مالک هلک به راباندې ټوټه ټوټه کړي د هلک پس ویمئ چې واده به غواړي ویم ځان له دې وګټي نو بیا دې وسټي په ایمان کې ولې په خپله وکړم ما ته به نیغ نیغ کېږه وګټي به او واده به ولې زه کوم جوړ نه مه کوه ګټ ماتې ولې تا ګټلي وه څه تا له خو پلار کړی واده نو تی بله وکړه پلار یې دی نو ولې پلار یې ما پلار یې ما خو د ډوډۍ او د خوراک دپاره په دې ګرانۍ کې څوک ځان د خپلې خېټې نشي ساتلی نو واده به ولې زه څنګه وکړم زما وس نه کېږي دا بنګله چې ده که دا ما دې د پخوانو چې جوړه کړې ده چشماته کې ما ته پته یې چې څنګه په خوارو دې جوړه کړې کچکول به دې ګرځو هیلې لاو او ته خو جومات ته هم ځې راځې مسلې خاورې چې بچي بالغ شي نو واده به وله کېږي چې څه ګناه ترې کېږي د پلار او مور پکې حق دی غلط دی پکې راشه که تودېږي دې دې ځي هلته دې غداګانې کوي دې دې جوادې کوي او عملنامه دې ما پسې لیکي دا خبرې د ځان سره سمباله که چشمو نو دا خو تربیت به ته کې که نه خود به تا پسې لیکي نو ویم پلاران دونه نی وزګات ښه چې د بچو دې په کور کې دې ورته ناست او تربیتونه دې کوي دا د مور کار دي د پلار خبره چې دي که نه هغه ګټل کوي سوداګانې ولې راوړي زه ورته دلته کور کې پرلت نشم غځولی دا ستا کار مازغه دې راله خراب کړه دا زما کار دی زما کار ډوډۍ پخول دي چې تی وګټي او زه بیا پخومه دغه زما کار دی ودونه بچوله ستا کار دی د غلام سید خان لودي دا ډوډۍ پخول چې دي که نه دا د هر چا د وس کار دی ښه ته چې ډوډۍ مه پخوه د خپل زوی تربیت ته پخپله کوه او زه دونه نه یم وزګاره د تا ماده کړم که زوی د مور کړم او که پټي وکړم ویمه نشمه ګټلې او نه وله واده کوم او نه وله تویدن کوم ویم ته پیسو کار دی بیجا الا وپرشېږه سنډه وپرشېږه شاوت دی خاون کم او بن مې ډېرې هر وخت را څنښتې خو یوه سترګه به دې جاړې یوه به خاندي دا واده به ولله کې ګینې په دې کور ګاونډ کې به د جامې اوسي جامې ویمه جامې خو دې رانه وویستې په بلو خلک ولا دي ویم جنګشته جنګشته ویم چې په دې لنګه کې دله سټ ورکړم او داسې دې برابره کړم د کیلي پوستکیه تا خو زه لیونې کړم هر وخت ویمه هر وخت ویمه ویم د ځانه دې رستنګ جوړ کړي نوره هغه مدې سمه وځه وځه پورا ټول که چې په پورا ټول کې ویمه چې غږ به نه کړي دینې ګورې څنګه نه نور وبدم تا خدای غږ کړه یا الله پټه مې کې پټه کې والې کې پټرک نه پردي بچي به پکې مړ چې دا خو غر دی ټرک ورته څه وایي بل څه مهراز باندې ویولې کې ویمه چېرې چې نه به جوړ کړي خو ځان یې را باندې وو نور یې څه وکړل ویمې انګریزان چې دي سپوږمۍ ته وختل صدقې یې وکړي په ګېډو ګېډو پیسې یې وګټلې او پښتانه به کله جنګونه کوي کله به جګړې کوي کله به ودونه غواړي د خدای به انصاف واده وکړې ځان راول جادوباز جوړ وکړې د هغې نه پس واده وکړې زما د توپک یاسته نوکر کاکا مړی یو خو دی باندې د اقلیم لګیونې سره یو بل نه پې ځوانونه کولو کړي خو په کور کې م غوبلې دي او تالیسمات دي مړی لږ په سړیتوب کښېنه یاره دا غوبلې مه کوې پرېږده مخ مه راکاږه ته ما ته ده ووایه ته زما امزولي ته زما نه مشر دي چې ما ته صنوبر وې او ته زما د کور ذمهوار یې زه به دنګونه م کوم زه به په دې لاره غوبلې م کوم وایي دا لارې دا په لاره مړه صنوبر کاکا په دې ګاونډ کې ډېر خلک اوسېږي چې ګورو ستاسو په کور کې به غوبلي نور هېڅ هم نه قسم په الله دا ګاونډ درپسې راټولې مو د یې کړي نه مو باسه ورکه بیا م غوبل کړی ودېږه بل بچې ودېږه ستا خدای بنیاد شو باسه بنیاد شو کتله لږه چې دا بیا نه څه غوامن شروع کړی پردي بچي دنه په لار نه شي تللی وایم پردي بچي د بچو کار څه دي چې ما د پیغوده کوي زه د خپل کور به حاکم ته چې څه کوم هغه به کوم ما ته به عقل ښایي نو ښایي به چې په کور کې تره د غوبل راغی شي د اخر مطلب دې څه دی وایم مطلب مې دا دی که نه تا کور زما جهنم کړي اوس ته یوه لیش ماشومې او ته واده غواړي هغه بوډۍ ښځه دې راباندې نن
په پایلټو او په چوکوم راغله. ها د ما مور ته هسې بې سړه وټکې داسې کار دی که نه خلک بچو له واده نه کوي. واده وله کوي اسلم خانه، خو چې ما له شوړه راوړي ته څه وګټې نو زه به دله واده کوم. نه. دا ته واده نه شم. زه ته یو خبره کومه، ما ته مې مور دا خبره کړې ده چې ستا دا پلار ټول عمر خوشې ګرځېدلی او نیکه مې دله واده کړی نیکه مې. نیکه دې دونه تکړه نو ما به ځان له پټي کړلې، ما به چې دې اوبه خوږې کودې، ما به تلې اچودې. نیکه دې دروغ یاد عمودې ده دا دروغجن سړي دو د پلار دې دروغجنو نو لور خو دې خامخا وي. داسې کار دی داجي چې دا پټي تا ګټلي نه دي، دا زما د نیکه جایداد دي د نیکه مې او ته پرې مزې کوې نو ولې زه به پرې مزې نه کوم. زما پلار جوړېږي نیکه دې ده نه ګټلې، ما ګټله سم شګوه دې. او دې کتل چې رښتیا مې راته وي نو بده را باندې لګي بده، او ټول عمر چې مونږ تا ته سمې خبرې کوو او په تا بدې لګي. هسې دا راته ووایه چې ستاسو نوم دی؟ زما اسلم خان. او زه دې څه یم؟ ته مې پلار. نه که نه غلط شوې. ولې؟ ویمه داسې چل چې اسلم خانه ته مې پلار یې او زه دې زوی یمه، ته به ما ته وشقل کړ. ای خدای موه دا د نن زمانې بچي دي، پلار ته عقل ښیي. ځکه چې دا پونډې دلې ووم ګورم به درسره. وای خدایا پاک په لاس دې څټ پورې اډوډې مې مات دی د سړډا خې دې لته مې بې داسې واده وکړو ځکه د پلار چې مې زه په لاره کې وډبولم هلته بوالې بیا مې کونډې را باندې دانه دانه کړه. زور دې کېدي اتي دې زور یې یم یو خبره ته کوم فریادونه راته مه کوه چې دې کور ته راشي که نه نو زه لکه ذکره سنډې دلې مګه مورې پرېږدم یې نه. څوک یادې ختم په طرف پلار بې یادو نور څوک یاد غلېچا پلار دې دی په پلار څوک ګزار کوي د سپینګونه به دې راونیسم او پیزواني به دې کړم. ختم په طرف چې خیر دی دا کمبخله نه نه بیا څه کوي؟ څه خو به یې جوړ کړي دي بیا کیسې جوړ کړي دي. څه به ووایو ستا صفتونه دي او زموږ پې سر دی. یادویم خانه یادویم دې د بیکار او بې خونده ښځې ته چې په دې دونه وایو کې ښځه نه شوې که نه نو ته ښځه کېږې نه ښځه کېږې. نو زه تا څه کوم په جایداد وران یم خو صحیح خبره کومه که نه واده وله وکه ایسته که نه نو خدای دې ځان له په توپاني موخ کې ورډوبه که نو ځان له دې وګټي که نه دې به څه کوي نیغ نیغ دا د سړو ټوپې د په سر کې ده د تامیانو ټوپې په سر کوي قدقپتي په سر کوي قزاقل په سر کوي غټه ټوپې په دوسي مادي هلک دی تا ولې په زلمیتوب کې څه کول سیندیانو ټوپۍ باندې په سر کړې وه دا ځای باندې پټاخ ښکارېدو دغه خبرې مې ورته وکړې د نکاح غمې نو مني بس وایم ډېرې خبرې مني او ستا څه مطلب دی تاسو څه ویل غواړئ دې کور نه مې ځغلوې څه ویل غواړئ وایه بوډکې یا سړی خیر دی د بلډ پریشر دې مه خېجوای واده به ولې ایسته وکړو سوچ پې وکړه نو یو ورځ بیا چې ملاقات نه مې جینې اوس دا راته ووایه که نه چې جینۍ به وله څوک په خاندان کې څوک جینۍ وموده وله خوښه که نه ما ته معلومه ده ما ته معلومه ده څوک دی وایم د پانوس خان هغه لور لاله هو دې ساتل شاباسي هو دې قتل نه د قام پته لګي نه د قبیل پته لګي د پانوس خان نه خدای دې تباه کړه دا ستنه په دې کوټې کې راکړه پانوس خان څوک دی څوک په زلمي هلک باندې ګزار مه کوه بدې ښکارې بچی پرېږده کو د ماما لور وې کو د ترور لور وې کو د تره لور وې کو د ګاونډیانو کې یوه خوښه که دومره قام قبیل مې دی په زرګاو ښځې یو هم نه کوم یو هم نه کوم د پانوس خان لور کوم مورې بله یو هم نه کوم دا عجیبي نیت پته کوم د پانوس خان لور لاله وکړه یا زما د په توبو توبه د پانوس خان په لور کې خدای خبر کې څه شی دی بس پرېږده ځه زورونه مه کوه ای به خیر دی دا د دې زمانې هلکان دي او په اسلام کې هم دي چې د هلک او جینۍ یو بل خوښي نو بس ای به نکاح وله کول پکار دي زبردستي ورڅه کول نه دي پکار بیا به سبا یې ما ورته یادوي د ده په خوښۍ کوم ما ورته به خلاص خو وایم یو خبره درته کوم اسلم خانه ګورې په کولو غوږونه یې واوره که جینۍ دې دوستو خوښه نه وه یا دې جنګ جګړې وکړي نو دا درته وایم چې هغه ام کې به دې الټه ځوړندوم دا یاد وایم ډایرکټ به داجي بس بیل کا الا ودې قتل شاباسي ودې قتل
دا خبره به بیا کې کېږم دا خبره کېږم دا خبره نه داجی بیا باندې خبره باندې وې که دا خبره دې وکړه که نه بیا دې ودم اوسني هلکان له به ودونه کې بیا به موږ کال په ځای پرېږدي او ګرځي به ویم غلې کېنه د جینۍ برخه دې راکړه تمدا ده ولې ته به جینۍ کور کې کړې خلاص ته کورته خیر کوه برخه دا وانه د خدای بې حسابي برخه دا وانه یا الله پړې خدا را محبت کې خدا ویم السلام علیکم فانوس خانه وعلیکم السلام نور السلام علیکم یه خوا کېنه یه خوا کېنه کوده که برخه سمه ګرمي ده زړه مې ډوبېږي فانوس خانه څنګه بس خیلی ستاسو دواګانې ټیک ټاک یم دا راته ووایه که نه چې څنګه هم زموږ د دې غریب خانې ته راپېښه وکړه خدایان داسې د غریبۍ کول خو موږ هم دا چې نه وګوره یې خوا ورته غټه ویګو ولاړه ده بس خیر دی عاجزي خوند کوي د خوی نه عاجزه دی نوره به څه به ووایو اولاد چې نه وي هم غم دی او چې وشي نو بیا ډبل غم دی ودونه به هم ولکې او کوم شرونه د له وګوري هغه به ولا وارې نو ما ویلې چې سړیه ته ورته ووایه ویم فانوس خانه ویم ډېر زیات موږ غریبان یو نو اوس خو زموږ نه کېږي ماشاءالله کور کې د انځر هم ولاړ دی که نه نو داسې چل دی چې زه هغه زما زوی چې دی اسلم خانه نو که زه ویم نو دا خپله لور چې ده نو دا به موږ د جولۍ کې راواچې د اسلم خان دپاره د نه رشته کړو ها ویم ستاسو غریبي ده یاره ویم داسې کار دی که نه چې دې خو زما څادر سره نه جوړېږي خو هغه خو ورسره جوړېږي که نه بدیله به یې ورکړم نورې خاص هم څوک نه کوي ښه ویم وروره داسې کار دی که نه بس ټیک ده دا خو د خوشحالۍ خبره ده یادو کې یم داسې تل د فانوس خانه به چې داسې تل وکړه چې لږ نه دې بالښت ته رانږدې شو خو د خیر ده خپل شو که نه نو بس الله دې خوشحاله که ویم به څنګه دې خوښه ده بس د غټو خلکو خو زړونه هم غټي موږ خو څو په لاره اړه خوړو چې راګئ بیا خو نه الله دې ډېر خوشحاله که یم قدر وکړه خو یم داسې کار دی چې د خواږه ماږه خو به نورو بینګه هم دا خوله خوږه کړې وه خامخا به یې راوړم خو ډېر ډکې ډکې ټوکرۍ به راوړم خو ډېرې نه مې نه راغېستم تاسې نه زموږ دې زړو جامو پورې داسې کار دی که نه چې ګورې لور خو مې درکړه خو زما د لور به ګورې ډېر خیال ساتي ځکه چې ما ډېره نیازبینه ساتلې ده ګورې بېغمه شه ته به زموږ خیال ساتې موږ به د هغې خیال ساتو او نه بس ډېره ده راځېږي به وله خیرې لوټې نه ده او په ناز واده ساتلې ده او اورېدلې مې دا وي چین کې وه او که نه دا چین کې وه ډېر ملکونه یې کتلي دي تعلیم یافته ده دا دې وله ډېره زیاته مننه او بس موږ به که خیدي دا روان زیارت لکه خیدي دغه 2 ورځې دي پکې نو بس د خیره موږ به ډولۍ پسې راځو او ساده بادکات به وګورو د کالو اوس هم ډېر نه کېږي ګورې بس هر ځای کې چې کښېنې بس بیا د نه هېر شي چې زه چېرته ناست یم کور ته تله غواړي وروره به صحیح ده الله دې خوشحاله کړه څه شوه بورخانه یم قدر وکړه امین راځه خدای وای خدایا دا بسې کېږي خو به څه وکړم ستا د زوی خوښه ده اما دا خو خوښه ده خو یا الله موږ د هارټ اټیک نه وساتې لورې خوشحاله اوسې بچې بیا به دا جو خیر دې مې ده ولې په تا چې خو داسې دا پرتې ولګېږي نه بس موږ ته منظور ده د خیر دي دا د خوشحالۍ نه دا د خوشحالۍ نه راځه برخه به بیا بار فساد کړه راځه راځه لورې ابو ویم دا خلک څوک دا خلکو دا د اسلم مور پلار سیوي دا ستا رشتې پسې راغلو ابو بیا خو د ډېره ښه خبره وکړه نو تاسو ورته څه ووایي ما ورته څه وویل ما ورته ښه وکړل Oh, yes.
Very good father, very good father. Thank you, father. Thanks, Thank you, father. Thank you, father. زبردست چلو سکم زن لبدا کپرو غم بکم او د جولری غم بکم او د قصو قطارو غم بکم او کنه به ما را روان زیارت کې غوري واده دي او ما ډیر مننه پټیر مننه. Thank you, father. Thank you. thanks او تا ته خو پته ده کنه چې ستا د پلار نوم ډکې دي چې یو پرې غیب شي بیا نه پیدا کېږي ځه وامې روزي یا به ما ختی بس هر څنګه چې غټه لو کوله د خدای اسلام خان خوښه ده او مالداري په بالا دي غټوالي وي. از یو خبره زم کومه توبه خدای توبه وای د باز د جالې د باز بچې باندې خدا د چټي د جالې ادي څنګه پاتې دلې د توبه خدای توبه ای بازا خدا خوشاله ورځ ده لګي پړک وراته وه ها کړي چا د خدای دې ساتي غټاله ده په شرمونو به موږ هلته به وزلان بکور کېده ورځه یا دا جوړې کې مې خیر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ما يا خدي مونږ دې کړی دي مونږ دې کړی دا خو نور راختې په سترګو دې تیاره ده خود دې کړی دا خای شو کوي چې مونږ خو دې کړی دي یا جینې بیا ما انا دې شو انا وی ورته کوټې نه تاسو وکوي څه شو داسې د کوټې نه څنګه تاسو کوم نه ما خای جوړې مازغو کې داسې شي به ما دې اما کو کې زما داس نه راځي ستا شوې د نن سبا ناویا نه تا د 12 نه مخکې راوځي چې تاسو هر وخت وی چې ناوي څه شو یا خدای زما دې په توبې مخکې خو به ناوي په ټوله شپه پاسېده اوس ښته به لاس ښکته که خپو ته به یې ورته لاس ښکته که خواښې ته به یې لاس ښکته که او ستړي مشي به یې ورته کول دا به 12 بجې راپاسي نه هغه پخوانی وه خو اوس په 12 راپاسي او خپو ته نه ډایرکټ سپلې ته لاس ښکته کوي او د سکر سر ولي دا زما دې په توبې دا به شي دا زما اوس ستا دا سرونه خو به ډېر کمزوري نو داسې چل د ښځې که نه چې زما خو کار دې زه به لږ پلي ته لاړ شم او چې به چې نه د ګلزار په وجود کې خیال دې اوس کړمه ځکه چې تا به هم چې نی پخ کړي ما ته پته ده او نه دې چا کره چې لېږلې ده خلکو کره خلک چې لېږي نو وکره چې راولېږي یو چې نکې مې په لاره ونه لیده چې تا کره چا رادنده کړه او کنه دا تا خو داسې مړي ژوندي وکړو دا ستا کار دی زما نه دی دا بس یاره خدای دې بې خو باسي چې خو به دې نه پخ کړي ځار به دله پاکه کړم څه له دې راغوستې ده ورته ووایه چې راپاڅې او چې دله پوخ الله خدای به انصاف یې خیر درون بیا وځي دومره قیامت بر پرې راښکته کوم چې به دې بوټې کنټرول کې لګوت ته ګورې ډېره تیز دی او ګورې هغه په دې ښځه او ګورې بار ملک یې وخت یې کړي خو بل راته کور کې ګورې جوړ نه کړي بس که دې راله خراب کړم بس یو ده د قیمته مې له زه کومه دا به داسې د لارې مریضه کیسې مه کوه او که راپاسې ده ورته هېڅ ښځه باندې سادان وي هغه به یې لاره پلي ته تللي یالله خیر تا ته ډېره ګرانه ده سلام یې زما خو دې ډې وڅکلې ته لا چیرې اسلامه بچې بلا دې ماته پرېښود او ته چې کراچۍ ته وتښتې ده خو د داسې ښځو نه خو خلک تښتي کراچۍ خو ډېر نږدې ده ښه ده چې انګلینډ ته چې نه دی تللی خدای دې په دغه کوټه کې سنبال کړه تا د خدای راوباسي داړه مې ښه زوغ کوي خو څه به وکړم او قیاران وایي دا تیارو څه ټانټې مه جوړوئ نو ځکه دې ځان ساتم ډېر خیرن کور ته راواده شوې ما اولډ ومن خو په کټ کې ناسته ده تسپورې ټنګارې ورکوي دیګه چې لږ ورنږدې شه بلا جوړه راووته الا چا بچې خوب دې پوره شو او پوره شو ولې ته پکې څه ویسه زه خو وده کېږم زه خو کم از کم 12 نیمې پوکم یوه به یې راپاسم د میږانو څه کار دی چې د اتیانو څه لاندې وځي تا ته به دې څه ووایم خو لږه په وخت پاڅه هغه عسکر دې بیټې ولاړې پټي ته قیمت پاسه که نه معلم یو کپ چای یو 2 پراټې او 4 انډې پخې کړه چې زه یې وخورمه ډېره وږې شوې یم ګزاره به دې پې وشي ګزاره به مې پې وشي نو زه بیا کوم کو ته بیا کې ته ما څه له راواده کړې نو ډسټرب می
ډېرې خبرې به راسره نه کوې اولډ ومن. شاباس شاباس یجې نه پښتو کې غړېږه زه ستا په ژبه نه پوهېږم. وایم داسې چل به وکړي چې پاپس یو ماله به ښکلې دقتې چې پخه کړي. ماله پخلې مخلې نه راځي او نه څه کولی شم لاسونه مې توري. اصلمي تا دې خدای کور ته راولي تا خو ماله بډ راوسته بډه زار دله پکې اچوم پخو مې دله خو زار دله پکې اچوم. ډېرې چکې مه وخه ور زما عادت نه دی بیا مې دماغ خرابېږي. الله دې ډېره سم نیغه کېږم. اولډ ومن خو ډېر کړچ کړچ کوي ډېره نه پوهېږم یعنې سر به نه په موټو موټو وخورم. یجې دی پاڅه کنه دا لوښي به دې انځلې وې. اولډ ومن دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی ولې زه تاسو له لوښي مینځلو له راغلی یم. زه کار کولو له نه یم راغلی کار ستا کار دی کوه نو ډسټرب می. الله شاباس شاباس جدی ویلم درته ګناه ښکاري د سلاجي تو غر مې راوستی کور ته خو څه وکړمه اوس بیا زه کومه نو. ځه لوښي وینځه بیا ماله داسې لکه ناشته م تیاره کړه. شاباس شاباس وایي ناویا دې راولئ او کور به م ودان شي. زما کور خو وران درسته ورځې خدایه پاکه د دې خونې خلاصه کړي. الله نو خو زما خانه خیلې به زما دا سوال واورې په یوه ورځې دې په دې عمر زه د کارونه خلاصه نه کړم څه ته مې راوست څه ته مې راوست. بیا وایم چېرته لږه پخه کړه که نه دا لوښي به دې کله خلاصېږي. پخو مې بازارو ډکه شي پخو مې لوښي خو وینځم که نه. ملک د میخې پیروي م پکې راوړه. دروړه مې وایم ډېره ناوخته شوه یم دې اولډ ومن خو ماله کپ چای راونړه او نه یې ډوډۍ راوړه. دا څنګه کور دی خو زه ورته دا خپلې سترګې نن ښیم دا خو نه سمېږي. اوس به ورته زه زړې طریقې او زړې تراوې به ورته وسوښیم ورته ورپسې وایم ای اولډ ومن وایم تا ماته دا ناشته ولې نه ده راوړې او ماله دې دا ډوډۍ ولې نه راوړې. 3 ګنټې وشي چې ستا په کوټه کې انتظار کوم او ته تا سپوله زور ورکړې زه ډېره اوږم دا ولې ته رانغلې. نو ته بیا ماله راکړې خو زه بیا تا نه در کومه د خواښې اخې کو انګوره. نه نو انګور نو خواښې ما ته به په دې کور کې اخکړي پخکړي تیار پراتي. زه نه منم ما ته به ته ناشته تیاره راځي هر څه چې کوې. رانه دې ونه خوړه زار درته پکې اچوم ته دې زما نه وخورې. ښه نو نن به زه به هغه ریکارډ قایموم چې چا به نی قایم کړی. ما په چینا کې وخت تېر کړی دی. زه نه منم بدماشي نه منم بدماشي. غوږونه ونیسه وایم غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه. په چینا کې دې وخت تېر کړی چې د خاطر غوږونه ونیسه څنګه خو داسې کوي. اسلامي خو دې زما دې ورکړي اسلامي. وایم چېرته پخې او که نه. پخو مې تا مقابله ماته کړه. پاسه Very good. وای ایم چین رایات شو جاپان رایات شو ورګه چې ګوټي دا زړه خوشاله کم. چا چا پی پا پو پا چی چا پا پا پی پا پا پو چی چا چین پی پا پی پا پو چا چون چی چا چون پا پی پو پا پی چا چون چی چا چون چی پا یا بچی ستا د سایل زناوران خو داسې اوازونه کوي
دا ته څه وې ته خو څه ګاډې واډې وې دا دې څه شروع کړي اولډ ومن دا جاپاني او د چاینا ژبه او په هغې کې مې سندره ویله ته په دې نه پوهېږي زړه مې ډېر زیات خفه شو نو دا سندره مې شروع کړه ته په دې پوهېږي چارا پیپا چنگ چنگ چی چاپیرا پمپی چکا چومی چمچا چپاری مننچا پکا توری چنچا پالا پیپا پنچا پیرا پینا چاچا ټول عمر یې چرمخ کوي او چې نکار خوړلي نو چنګ چونګ چونګ په وخت کوي یجنې خلک ګوري په دیوالونو راښکاره شوي شرماوه مې مدې ځولۍ ته وګوره زه کوټې ته لاړه چې نو چې چکې بیا دې څه دې خوښه یې هغه کوه هله شابه نو ډسټرب می الله شابس تا ته مې د توبې خدایه تا ته مې څنګه کوي بس خیر د ټیک ټاک څنګه راغلې ویم څنګه ناوې څنګه ده ښه ده وروره بلا دې راکړې ده بد څه به دې راکړې هغې تپوس نه راغلی که تپوس یې مه کوه کور یې راله غوبل کړی دی غوباړې مچ ته چې په کوم ځای کښېني بس راته ټوپونه شي داسې وې اصلم بچې مې څنګه دي هغه خو ته وتښتېد کراچۍ ته منډې یې کار کړو یا چې راوځه پلار دې راغلی وای ما چې په دې خلکو څه چلو شو ای به خپل کار به کوي زه به دا خپل ویښته ګلمز کړم